طالبانو د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ تر سختې جګړې وروسته نیولې. طالبانو د څو ورځو راهیسې د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ پر ودانۍ او دفاعي پوستو بریدونه پیل کړي وو چې پرون شپه ناوخته یا د ولسوالۍ ورسره 11 پوستې د طالبانو لاسته لوېدلې. د طالبانو لخوا سرخ ولسوالۍ ته د نومول شوي ولسوال مولوي درویش ویان پښتو پریس ته تایید کړه چې یاده ولسوالۍ دوی نیولې. نوموړي وویل چې په ولسوالۍ کې میشتو د حکومت اړوند عسکرو د سیمې پر خلکو ظلمونه کول او پر کورونو به یې هاوان مرمۍ ویشتلې چې مرګ ژوبله به یې رامنځته کړه. نوموړي وویل چې د سیمې خلک مجبوره شول له طالبانو وغوښتل چې د دوی په همکارۍ د سرخ ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړي تر څو سیمه د عسکرو له شر څخه پاکه شي. همداشان د پښتو پریس همکار ته د طالبانو لخوا د نومول شوي والي مولوي محمد علي جان دفتر هم د سرخ د ولسوالۍ سقوط تایید کړ. بلخوا د لوګر ولایت حکومتي چارواکي او د یادې ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د جګړې خبره نه مني، خو وایي کله چې دوی د ولسوالۍ مرکز بل ځای ته انتقال کړ طالبانو د پخواني مرکز ځینې پاتې شونې وسوځول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم سهار وختي پر خپله ټویټر پاڼه د یادې ولسوالۍ انځورونه خپاره کړي او ورسره لیکلي تېره شپه د دوی د وسلوالو له ویرې د سرخ ولسوالۍ له مرکز امنیه قومندانۍ څخه د دوی دښمن تښتېدلی. همداشان نوموړي لیکلي چې د تېښتې پر مهال دولتي عسکرو د سنګک بازار په توپونو ویشتلی چې له امله 2 ملکي وګړي وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي.